کندهار ښار کې د ترانسپورتي اسانتیا برخه کې د دغه ولایت د ښاروالۍ نوې هڅه مسؤلین وایي د 2 میاشتو په موده کې به د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت د کندهار ښار 15,000 متره مربع ویجاړ شوي سړکونه پیناکاري او له سره ورغوي. د مسؤلینو په خبره دغه پروژه کې په ورځني ډول دې شتونو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. کندهار ښاروالۍ د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو د پیناکاري کولو د پروژې چارې راپیل کړې. په دغه پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې 15,000 متره مربع سړکان پیناکاري سي. دا پروژه په هغه ځایونو کې عملي کېږي د کوم ځایونو سړکان چې د رفت آمد او د ترانسپورت لپاره خراب شوي دي د هغوی د سمولو لپاره به دا پروژه حالت عملي سي. د کندهار ښار اوسیدونکي او موټر چلوونکي د ټرافیکي پیښو مخنیوي کې د ویجاړ شوو سړکونو رغونه اغیزمن ګام بولي. مشکلات جمپونه ډېر و په ښار کې کډې زیاتې وې په ډمبرو باندې اوس کور ودانه ښاروالۍ دغه کار شروع کړی دی د ډمبرونه جوړي نو موږ ډېر خوشحال یو. مشکلات جوړول چې ټکرونه منځته راکړل وروره یو د بل کراس کوي ټکرونه او د موټر عوارض موږ خپل د ټایرونو او دغه عوارضونه مو د موټر د ډېر پکې کېدل. اوس شکر الحمدلله کار شروع دی. د کندهار ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره د سږ کال پرمختیایي پروژو پلي کېدو سره به دغه ښار لا پراخ او ټرافیکي پیښې به پکې کمې سي.